هلته بش مات شوی دی چې ورته د څپرې په غرنۍ دره کې کلونه وړاندې د هلکانو لیسې دا ودانۍ د ولس په خوارۍ یو شخصي لګښت جوړه شوې. اوس مهال دغه د خټو او ګټو رغول شوي ښوونځي بشونه او ډاګې ماتې شوي او د لوېدو خطر سره مخ ده. د څپرې سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو جګړو پر مهال د ښوونځي ودانۍ د بیرغونې هیله نه درلوده. اوس چې سراسري امنیت شتون لري د اسلامي امارت په مشرانو غږ کوي چې د دوی په دره کې د هلکانو لیسې ودانۍ اساسي ورغوي. د مکتب چې زمونږ د جوړ کړی دا قوم په خپله باندې مخکې دا کوټې جوړې کړي دي. غوښتنه هم دا ده چې اوس اسلامي امارت راغلی، مخکې امنیت نه و، اوس ښه امنیت دی. مخکې دلته لاسرسی حکومت نشي کولی، دلته مجاهدین وو، هغه خلک یې دلته نه پرېښودل چې آبادي کړې وی. غوښتنه هم دا ده چې د تعمیر دغه لرګي تاسو ولیدل په خپله باندې دا راماتېږي، لاندې شاګردانو د یېره د مرګ ده پکې. نو اوس د زده کړې څه هغه نشته. مخکې خو به شاګردان د ډزو او د څه د یېرې نه راتلل، یا به جهازونه راتلل ګولۍ بیرتلې، یا به خلک راتلل. غوښتنه هم دا ده چې د اسلامي امارت دی، اوس جنګونه نشته، شکر الحمدلله. یو اسلامي فضا ده. زمونږ د مکتب ته ضرورت دی، تعمیر ته چې موږ تعمیر جوړ کړي د شاګردانو له. دویمه خبره دا ده چې موږ اوبه نه لرو دلته د شاګردانو. هلته یو خوړ دی، هغې له خلک ځي، دا یو ټاپکه اوبه راوړي، چاته ورسېږي چاته ونه رسېږي. نو دغه کوهي ته ضرورت لرو. څپرې دره د وټپور ولسوالۍ لویدیځ ته په 15 کیلومترۍ کې پرته ده. د دغه درې سلګونو کورنیو د اولادونو روزنې لپاره په همدغه دره کې د ولسي خلکو په مټ یوازې همدا ودانۍ تر سترګو کیږي. نو دلته 100% امن دی. اوس هم دا غوښتنه ده چې دغه ماشومان دي مثال بې سرنوشته دي او په پناه ځای نشته دی، مثال اساسي بنیادي یو مکتب دی ته جوړ شي. کونړ کې د ښوونې او روزنې ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت د بریا وروسته یې څو بابه د ښوونځیو نوې ودانۍ رغولي او د کونړ په بېلابېلو سیمو کې یې د لسګونه مکتبونو بیا ځلي ترمیم چارې سرته رسولي. انشاءالله چې موږ امید لرو آینده کال کې ترمیم یې کو، یو پروګرام ته برابر کو. که په نوې ودانۍ باندې وتوانېږو، نوې ودانۍ به ورته جوړه کو. که په نوې ودانۍ باندې ونه توانېږو، امید لرو چې ترمیم به کوو. خو یو څه امید شته دی، انشاءالله امید لرو چې ودانۍ جوړې کړو. د معارف مسؤلین ډاډ ورکوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو ودانیو جوړونې تابع لري او دا چاره به په ګڼو ولسوالیو او سیمو کې عملي شي.